ګرانو کتونکو السلام علیکم. یوې پیغلې نجلۍ له خپلې مور څخه وغوښتل چې د زنا کولو لپاره اجازه ورکړي. مور یې یوه ډېره هوښیاره او حکیمه مېرمن وه. خپلې ګرانې لور ته یې ډېر نصیحت وکړ. زما ګرانې لورې، زنا ډېر ناوړه عمل دی. یو خو اسلام موږ ته له دغه ناوړ عمل څخه په کلکه منع کړي، او یو بل دا چې په اجتماعي ټولنه کې ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. لنډه دا چې پر لور یې د مور نصیحت کوم تاثیر ونه کړ. سره له نصیحته بیا هم پر خپل دریځ باندې ټینګار وکړ چې ماته اجازه راکړه تر څو زنا وکړم. کله چې مور پوهه سوه چې زما نصیحت هسې یوه خیالي افسانه ورته ښکاري، نو لږ سوچ یې وکړ تر څو چې خپل نصیحت ته عملي بڼه ورکړي او خپله لور له دغه ناوړه عمل څخه منع کړي. نو یې له خپلې لور سره موافقت څرګنده کړه او ورته ویې ویل سمه ده زما ګرانې لور، که زنا وکړه خو په لاندې شرطونو سره. لور یې ډېره خوشحاله سوه چې اوس خو اجازه راکړه، نو زه به دغه شرطونه پوره کوم او بیا به زنا کوم. او خپلې مور ته یې ویل مهرباني زه ستا شرطونو ته تیاره یم، خو دا واده به راسره کوي چې کله مې شرطونه پوره کړل بیا به مې نه راګرځوي. مور یې ورته وویل نورکۍ بالکل زما خوښه ده. اول شرط دا دی چې ته به سبا ته د باچا دربار ته ولاړه سي، او کله چې باچا له خپل دربار څخه راوځي نو ته به له دروازې سره نږدې ودرېږي. کله چې باچا ته نه نږدې راورسېدی ناڅاپه به ځان پر ځمکه وغورځوي تر څو چې دوی ته داسې څرګنده شي چې ته بېهوښه شوي، او بیا به ما ته ټوله کیسه وکړي چې له تا سره څه کېږي. لور یې له خپلې مور سره موافقه وکړه او د باچا دربار ته ولاړه. کله چې باچا له دربار څخه راووت نوموړې پیغلې سم له واره ځان په ځمکه وغورځاوه. باچا چې کله دا منظر ولید ډېر زیات وځورېد، او نوموړې پیغلې له ځمکې څخه راپورته کړه او د لارې یوې خوا ته یې کېنوله. پیغلې هم د باچا شکریه ادا کړه او په ډېره خوشحالۍ سره خپلې مور ته راغله او د فاتحې کیسه یې ورته وکړه. مور یې ورته وویل سبا به بیا پر همدغه وخت ولاړه سي، او همداسې به وکړي چې سبا چې پیغله بیا د باچا دربار ته ولاړه. کله چې باچا راووت د تیر په څېر بیا ځان پر ځمکه وغورځاوه. په دې وخت کې باچا د پیغلې طرف ته هېڅ اعتنا ونه کړه او همداسې ځینې تېر شو. پر ځای یې د باچا وزیر ورغی او راپورته یې کړه او بیا یې یوې خوا ته ودروله. کله چې پیغلې دا حالت ولید خواشینې سوه او خپل کور ته ولاړه، او مور یې له دې کیسې څخه خبره کړه. مور یې ورته وویل سبا بیا ولاړه سه. سبا چې نوموړې پیغله بیا د باچا دربار ته ولاړه. کله چې باچا راووت نو بیا یې ځان پر ځمکه وغورځاوه. نو دې ځل ورته وزیر هم کومه پاملرنه ونه کړه، او دا ځل د چوکیدارانو رئیس ورغی او له ځمکې څخه یې راپورته کړه او یوې خوا ته یې ودروله او لږ سپکې سپور یې ورته وویل. په دې کار سره پیغله ډېره زیاته خفه سوه او مور ته یې ټوله کیسه وکړه او بیا یې بره ته وویل ای مورې ستا شرطونه پوره سول؟ مور یې ورته وویل نه 3 ورځې نوره هم لاړه شه او بیا ما ته ټوله کیسه وکړه چې له کوم غبرګون سره مخامخ شوې. پیغله 3 ورځې نوره هم لاړه، خو په دغه 3 ورځو کې له داسې عکس العمل سره مخامخ شوه چې دې تصور هم نه وکړي. کله چې د باچا دربار سره ځان په ځمکه وغورځاوه نو ټول خلک پرې راټول سول او بدرد یې ورته وویل او د دربار څخه یې پسې ویستله. له دې 6 ورځني امتحان څخه چې کله وزګاره سوه نو مور ته یې کیسه وکړه چې اوله ورځ باچا راپورته کړم، 2مه ورځ وزیر، 3مه ورځ د څوکیدارانو رئیس، او 4مه ورځ یو ساده رتبهدار چوکیدار، او 6مه ورځ داسې سپکو خلکو مسخرې را باندې کولې چې څوک یې له سره په انسانانو کې هم نه حسابوي. ویې وهلم او له هغه ځای څخه یې راوشللم. مور چې یوه ډېره هوښیاره او حکیمه مېرمن وه خپلې لور ته یې وویل لورکۍ زنا هم همداسې مثال لري. په اول وخت کې به هر مالدار او رتبې والا ستا سره زنا کوي او څه موده وروسته به ټول در څخه تښتي او هېڅوک به اهمیت نه درکوي او ډېر سپک او بېکاره خلک به مسخرې در باندې کوي. نو اوس ته ووایه چې په داسې حال کې به ستا څه قدر او عزت وي. ای ګرانې لورې، اوس هم غواړي چې زنا وکړي؟ کله چې د پیغلې عقل سره ته راغی نو یې د خپلې مور شکریه ادا کړه او ورته ویل ای مورې زما دې په الله جل جلاله قسم وي چې زه به ټول ژوند کې زنا ونه کړم، که ان څوک مې وژني هم داسې یو کار به ونه کړم. توصیه دا ځکه ورونو او خویندو چې زنا ډېر ناوړه او فاحش عمل دی چې یو باعزته او محجبه ښځه دومره سپکوي چې بیا ټول انسانان کرکه او نفرت ورڅخه کوي. زنا ډېر لوی جرم دی. کله چې څوک دغه جرم مرتکب سي نو بیا هغه د ماتې هندارې یعنې شیشې خاصیت لري چې بیا جوړېدل هېڅ امکان نه لري او د یوې پاک لمنې ښځې او سړي ابرو او عزت له منځه وړي. نو هره هوښیاره ښځه او سړی باید له دغه ناوړه عمل څخه لاس واخلي. دا ټول هغه څه دي چې په دنیا کې انسان له دومره مشکلاتو، مرضونو، غریبۍ او زړه تنګوالي سره مخامخ کوي چې مرتکب یې همیش ورباندې پښیمان او شرمنده وي، او د آخرت عذاب خو ځان ته دی چې په قرآن کریم کې څومره وعید راغلی دی. الله تعالی دې ټولې مسلمانې خویندې ورونه له دغه ناوړه عمل څخه وساتي، او ټولې هغه پیغلې چې زنا ته لیواله دي باید چې دغه ناوړه کار ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دنیا او آخرت یې دواړه بربادېږي. نو ملګرو ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یو څه به مو ترلاسه کړي وي. دغه کیسه حتما د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو نور ته هم عبرت واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان د لا ښایسته په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل